د اسلامي امارت د واکمنۍ لوی مشر د کونړ پر سیند د بندونو جوړولو امر کړی. د ملا هیبت الله اخوندزاده نوموړي اقدام د ځینو افغانانو هیلې راټوکولې دي او د ځینو نورو له نظره دا یو تبلیغاتي اعلان بلل شوی ترڅو له پاکستان سره وروستیو شخړو او ناکامیو څخه د ولس پام بل لور ته واړوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال ویلي د طالبانو لوی مشر د اوبو او انرژي وزارت ته لارښوونه کړې چې هر څومره ژر کیږي پر کونړ سیند د بندونو جوړولو کار پیل کړي، له داخلي شرکتونو سره تړونونه وکړي او نور بهرنیو شرکتونو ته منتظر نشي. مهاجر فراهي د اوبو او برېښنا وزیر له خولې زیاته کړې افغانان حق لري چې خپلې اوبه مدیریت کړي. زاویه نیوز د دغه خبر هیڅ راز رسمي سرچینه پیدا کړې نه ده او لیدل کیږي چې دا یوازې تبلیغاتي او احساساتي لیکنه ده ترڅو طالبان د وروستي وضعیت له وجې د خلکو پام په بله واړوي. د اوبو او برېښنا وزارت پر رسمي ایکس د دغه مهمې او لویې پروژې هیڅ خبر نه دی خپور شوی. اخوا بیا ملا عبداللطیف منصور پر خپل ایکس 2 ورځې وړاندې لیکلي چې دی ناروغ دی او یوه اونۍ به تر درملنې لاندې وي او که د چا پیغامونو ته ځواب ور نه کړل شو نو دی معذور وګڼئ. د ښاغلي منصور د دغه سپیناوي پر بنسټ چې د ناروغۍ پر بستر پروت دی او له وزارت رخصت دی نو د کونړ پر سیند د بندونو جوړولو پروژې په اړه یې وروستۍ څرګندونې چیرته کړي دي، په کومه رسمي ناسته ځای او ادرس کې. په دې اړه تر اوسه کومه ویډیو غږیز او انځور نه دی ترلاسه شوی. زاویه نیوز د اوبو او برېښنا وزارت پر رسمي ویب سایټ هم د دغې لویې پروژې د پیلولو په اړه کوم خبر او خبرپاڼه نه ده موندلې. د پنجشنبې پر ورځ پر دې رسمي ویب سایټ د تازه خبرونو په برخه کې د 2 پروژو د لغمان د شاهي کانال چارې 18 سلنه پر مخ تللي دي او د لوګر د خروار ولسوالۍ ذخیروي بند او د کهکشان سربند په اړه خبرونه خپاره شوي دي. همدارنګه د دې وزارت پر ویب سایټ د نوو پروژو په برخه کې هم پر دې موضوع هیڅ راز معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا د دغې لویې پروژې په اړه د طالبانو مسؤلو ویندویانو هم پر خپل او د آرک په نوم یو ایکس چې د ملا هیبت الله ملا حسن او د هغه د مرستیالانو خبرونه او د فعالیتونو معلومات پرې خپریږي، په دې اړه پکې هیڅ نه دي خپاره شوي. د زاویه نیوز د مطبوعاتي ډلې دغه څارنه او څېړنه ښیي چې د کونړ پر سیند د بندونو جوړولو په اړه د مهاجر فراهي دغه لیکنه یوازې تبلیغاتي بڼه لري او ملا هیبت الله او د دوی د ناروغۍ پر بستر پروت وزیر له دې موضوع هیڅ خبر نه دي. د ښاغلي فراهي دغه تبلیغ دقیق پر پکتیکا د پاکستان د بمبار د شپې د همغه تبلیغ په څیر دی چې طالب مبلغانو دغه شپه پر ایکس په اسلام آباد کې میریټ هوټل لوټه کړی و. رسنیز فعالان وایي له ملي مسلو او پروژو تبلیغاتي استفاده د تبلیغاتي ناکامۍ وروستی حد دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.